الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين والمهاجرين اما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ګروپ ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله مو روغ او جوړ لره. زموږ او ستاسو نننی درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې د عثمان رضی الله تعالی عنه واده او د بنو قینقاع او د سویق غزاګانې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر غزا ته او روان شو د صحابه کرامو سره، نو د لور مبارکه بیبي رقیه رضی الله تعالی عنها دا ډیره سخته مریضه وه او عثمان رضی الله تعالی عنه ته امر وکړ نبی علیه السلام چې ته د خپلې بیبي خدمت وکړه او د دوا وکړه، غزا ته مه ځه. نو که چېرته د خدمت وکړه دا به ستا دپاره د غزا ثواب وي او په غزا کې په غنیمت کې به هم تا دپاره برخه وي. او د عثمان رضی الله تعالی عنه سره اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه هم پرېښود. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته لاړه، نو رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوه. نو اسامه رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ چې کله پر رقیه رضی الله تعالی عنها باندې خاورې واړولې، موږ ته د فتح خبر راغی چې نبی علیه الصلاة والسلام په بدر غزا کې مسلمانانو ته او نبی علیه السلام ته فتح نصیب شوه. نو کله چې بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی او ځای پر ځای شو، عثمان رضی الله تعالی عنه ته خپله بله لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا په نکاح باندې ورکړله. د همدې وجې نه عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذو نورین ویل کیږي، یعنی خاوند د دوو نورونو. یو نور رقیه رضی الله تعالی عنها وا چې نبی علیه السلام ورته په نکاح ورکړی و، هغه وفات شو، بیا ورته ام کلثوم ورکړه په نکاح باندې. نو په همدې خاطر ورته ذو نورین ویل کیږي. د دې نه وروسته مشرکانو باندې د مسلمانانو دغه کامیابي چې په بدر غزا کې الله تعالی مسلمانانو ته کومه کامیابي ورکړې وه، دا پرې ډېره سخته تمامه شوه او مشرکانو هر ځل پلانونه جوړول د مسلمانانو په خلاف باندې، او الله تعالی د دوی دا پلانونه بار بار شنډ کول او مسلمانان به پرې غالبول. چې د هجرت په 2م کال کې د بدر د غزا نه یوه هفته وروسته بنو سلیم په نامه باندې یوه قبیله وه، دوی غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او مسلمانانو ته زیان ورسوي او مسلمانانو باندې حمله وکړي. نو مسلمانان د دوی چې کومې خیمې وې او دلته راغلي وو، مدینې منورې ته نږدې راغلي وو، د مسلمانانو د خوا نه د دوی دا خیمې محاصره شولې او د همدې وجې نه مسلمانانو ته ډېر غنیمتونه په دې کې لاسته راغله او دوی بیرته مختوري خپل ځای ته ورستانه شوه. بیا د دې نه وروسته عمر بن وهب جمحي په نامه باندې او صفوان بن امیه په نامه باندې وو، دوی دواړو د نبي علیه الصلاة والسلام د وژلو پلان جوړ کړ. نو د دې کار لپاره عمر بن وهب مدینه منورې ته راغی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا نه ونیول شو او نبی علیه الصلاة والسلام دته د پلان خبر ورکړ، ځکه دوی دواړو دا پلان پټ نیولی و. نو چې کله نبی علیه السلام ورته خبر ورکړ چې تاسو دواړو زما خاطر باندې داسې پلان نیولی، نو الله تعالی خو نبی علیه السلام ته د بعضو غیبو شیانو علم ورښوده. نو دلته عمر بن وهب جحمي مسلمان شو، اسلام یې راوړ. بیا د دې نه وروسته د بني قینقاع غزا وه. یهودو کې یوه قبیله وه د بنو قینقاع په نامه باندې یادېدله. دوی د مسلمانانو سره خپله دښمني ښکاره کړله او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو د دوی نه چې دوی پلان د غزا لري، نو دوی ته نصیحت وکړه چې تاسو د دې کار نه لاس واخلئ. نو دوی ورته ویل چې ای محمده صلی الله علیه وسلم، ته په دې باندې مه غره کېږه چې په بدر غزا کې تا یو څو قریش وژلي دي او هغوی ګنګس خلکو، هغوی جاهله خلکو په جنگ باندې نه پوهېدل. که چېرته ته موږ سره جنګ وکړې نو تا ته به پته ولګېږي چې موږ څه رقم خلک یو او موږ په جنگ کې څومره مهارت لرو. نو بیا دوی نبی علیه السلام ویل چې زه دوی په صبر باندې به ورته جواب ورکوه، خو دوی زور نه کار اخیسته تر دې پورې چې یو مسلمان یې ووژه او یو یهودي یې ووژه دا خلکو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمانانو سره د هفتې په ورځ باندې یا د شنبې په ورځ باندې د شوال په میاشت کې د هجرت په 2م کال باندې د دوی کورونه محاصره کړل او 15 ورځې د دوی کورونه محاصره وو، چې هغې نه وروسته دوی ټول تسلیم شول او غزا ونه شوله. بیا
وروسته د تسلیمېدو نه دوی ازراعات په نامه باندې یو ځای هلته وشړل شول چې لږ وخت وروسته بیا زیاتره پکې هملته مړه شوله. نو دا غزا بیا په دغه رقم باندې پای ته ورسېدله. دې نه وروسته د سویق په نامه باندې یو غزا وه. سویق ویل کېږي ستوانو ته. دا د دې توتو نه چې دا کوم شی جوړی کوم یو وچ توتو نه جوړی ته ستوان ویل کېږي. نو ځکه چې په دې غزا کې ستوان د دې مشرکانو سره زیات و، نو په همدې خاطر باندې ورته سویق غزا وایي. دا داسې و چې ابو سفیان نظر په ځان باندې کېښوده، ویلې چې زه به د جنابت د حالات نه تر هغه وخته پورې غسل نه کوم تر څو مې محمد صلی الله علیه وسلم سره جنگ نه کړی. نو ځان سره 200 سپاره کسان روان کړه مدینه منورې په طرف باندې، او چې کله عریض په نامه باندې یو ځای و هغې ځای ته ورسېدل. نو غوښتل چې مسلمانانو باندې حمله وکړي، او نو دوی حمله وکړله په دا ځای مسلمانانو باندې، او یو څه د خرما ونې پرې کړلې او بعضو ته یې اور واچو او 2 کسان یې ووژل او بیرته وتښتېدل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله خبر راغی نو دوی پسې ورغی، خو هغوی د خپل ځای نه تښتېدلي وو، ځکه دوی پوه شو چې اوس موږ پسې مسلمانان راځي او پرېږدیم نه، نو بیرته وتښتېدل. او د تېښتې په حالات کې دوی سره همدا ستوان او نور ډېر سامان ورسره موجود و. دا ټولې په همدې ځای باندې پرېښودل چې زموږ بارونه سپک شي او ژر وتښتېږو. نو بیرته د خپل ځای نه لاړل او مسلمانانو ته ستوان او بعضې نور سامانو دا پاتې شول او مدینې منورې ته راوړل. د همدې وجې نه دې غزا ته غزوة السویقه یا د ستوان غزا یا د قرقره په نامه غزا هم ورته وایي. نو دا غزا په دغه شکل باندې پای ته ورسېدله. نو زموږ او ستاسو نننی درس همدومره و. انشاءالله چې بیا په راتلونکي درس کې د کعب بن اشرف چې دا د یهودو یو رئیس و دا درس ده، او هغې نه وروسته که د الله رضا بیا د احد غزا شروع کېږي بیا به هغه وایو. وما علینا الا البلاغ وصلی الله تعالی علی خیر.